سلامونه مې قبول کړئ. یو ویډیو زموږ مخې ته راغله چې په دغه ویډیو کې ویل کېږي چې نازیه اقبال چا وجلې ده. آیا دا خبر رښتیا دی که دروغ دی؟ دا خبر څومره حقیقت لري؟ تاسو به دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ چې تاسو د ټول حقیقت نه خبر شئ. درنو دوستانو، نازیه اقبال چې د پښتو یو مشهوره سندرغاړې ده، وخت په وخت هغې پسې خلک مختلفې خبرې هم کوي چې ځینې خبرونه رښتیا شوي هم دي، لکه هغې د طلاق معامله وه یا د هغې ورور چې کوم زیاتې کړی و د هغې په لورګانو باندې. نو داسې واقعات وخت په وخت مخې ته راغلي دي، موږ تاسو سره هم شریک کړي دي. کېدای شي تاسو په نورو ویډیوګانې هم کتلې وي، خو اوس چې کومه ویډیو ده، کومه واقعه ده، هغه د نازیه اقبال د مرګ په باره کې ده. په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډېره زیاته وایرل ده چې ویل کېږي هغه چا وجلې ده، او داسې هم ویل کېږي چې هغه خپل ورور وجلې ده. نو آیا دا خبر حقیقت لري او که نه؟ موږ د دې خبر په باره کې مکمل تفصیل، مکمل معلومات راغونډ کړي، تاسو سره شریکوم. قدرمنو، کله چې موږ د دې خبر په باره کې معلومات کول غوښتل او د نازیه اقبال ټیم سره مو رابطه وکړله، نو هغوی په خپلو خبرو کې داسې ویلي دي چې دا هسې پروپاګنډې دي، داسې هېڅ خبره نشته، نه داسې حقیقت مخې ته راغلی دی چې ګینې نازیه اقبال ووژل شوي وي، بلکې دا هسې پروپاګنډه ده. هسې خلک د خپل ځان مشهورولو لپاره، د خپل ځان د ویوز دپاره داسې خبرونه جوړوي او ځان مشهورول غواړي. هېڅکله هم داسې څه خبره، داسې څه واقعه مخې ته نه ده راغلې. غوښتل مو چې تاسو سره هم دا خبر، دا تفصیل شریک کړم. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو زموږ د نوي معلوماتو نه خبر وساتل شئ. مننه مو کوم.